الله پاک مثال د هغه خلکو ذکر کوي په دې آیات کې چې کوم خلک د الله دپاره عمل نه کوي په دنیا کې د دوی هلې ځلې د دوی منډه ترړه د الله دپاره نه وي د دنیا دپاره وي او بل دا دی چې د دوی نیتونه خراب وي نیت کې فرق دی یا دا دی چې دا کافران وي د کفر سره نیک عملونه کوي د دغه خلکو اعمال الله ذکر کوي چې دوی که هر څومره نیکي په دنیا کې وکړي دا نیکي ضایع ده ځکه چې اصل شی چې هغه ایمان دی هغه ورسره نشته فرمایي مثل الذین کفروا بربهم مثال د هغه کسانو چې هغوی کفر کړی په خپل رب اعمالهم کرماد دوی عملونه په شان د ایرو دي اشتدت چې تیز وچلیږي به په د باندې الریح سیلی په ایرو باندې چې باد والوځي په تیزه باندې دا ایرې ټول په هوا کې هر څه ختم شي دغه خلک چې په الله ایمان نه لري په آخرت ایمان نه لري دوی که هر څومره خیریه کارونه کوي هر څومره مؤسسې جوړوي د کومک دپاره نو دا یو د الله په دربار کې قبول نه دی